مشاعره غواړم په یو نظم را پیل کم. په دغه نظم کې پښتونستان او پښتانه او همدې د دوی غم یاد شوی دی. نو تاسو ټول را سره بدرګه کړئ. هیله ده چې دغه نظم مو خوښ شي او لږ ورسره راژوندي هم شئ. دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي، لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي. پېښور په وینو سور شو او تازه وینه بهیږي. ګرانه اوس کابل ته مزه بس رازه وینه بهیږي. یو پښتون وزیرستان کې بل پښتون بلوچستان کې، دواړه مړه شو په ارمان کې. د وختونو په زندان کې په دې ګڼه پښتونخوا کې، په کابل او په پکتیا کې، ای د ورځې په رڼا کې خخ کاره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي. لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي. په ګناه مو خبر نه یو چې په څه باندې مو وژني، چې په بدو کې یې مړه کړو که په ښه باندې مو وژني. په جرګو کې مو راټول کړي په جرګه باندې مو وژني. څه ناڅه به راله ګورې څه ناڅه باندې مو وژني. په اسلام باندې مین یو عقیده باندې مو وژني. د هندو نه یې جدا کړو نظریه باندې مو وژني. خپل برجونه یې ګزار کړه په میلمه باندې مو وژني. بهانه باندې مو وژني. یو میلمه کاله ته راغی په میلمه باندې مو وژني. په چا ګرمه وینه ډنډ شوه په چا مړه وینه بهیږي او توده وینه بهیږي. لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي. دغه وینه به ودرېږي دغه وینه به وچېږي دغه وینه به جوشېږي دغه وینه به خوټکېږي دغه وینه به لنګېږي. ای د ساینس اصول پرېږده د پښتو خبرې واوره. ای د ساینس اصول پرېږده د جذبو خبرې واوره. دغه وینه به لنګېږي بیا به بل خوشحال پیدا شي. دغه وینه به لنګېږي بیا به بل خوشحال پیدا شي. بیا به بل مغول په دار کړي بیا به بل شیرشاه پیدا شي. دا به خپل دښمن په دار کړي بیا به بل نجیب پیدا شي. بیا به بل نجیب پیدا شي. دا به څنګه څوک سنسار کړي بیا به بل مانولا راشي. وخت به بل غازی تیار کړي. دغه وینه دې بهیږي پښتنو ابس به نځي لیونو ابس به نځي. د دې وینې د جوش نه د تودې وینې د جوش نه دا په لارو کې چې توی شوه د همدې وینې د جوش نه شاعري به پیدا کیږي بل غني به پیدا کیږي. د همدې وینې د جوش نه شاعري به پیدا کیږي بل غني به پیدا کیږي. پخوانی غني به نه وي لیونی غني به نه وي. د حلوا دښمن به نه وي د ملا دښمن به نه وي. د حلوا کیسه به نه کوي د ملا کیسه به نه کوي. دا به نورې نغمې وایي بیا به سپورې نغمې وایي. په نغمو کې به یې شور وي په نغمو کې به یې زور وي په نغمو کې به یې اور وي. خو نغمې به یې د دهشت وي او نغمې به یې د وحشت وي. د دې وینې د غیرت نه د غیرت چغه راخیږي او د دې غیرتي غږ سه د اجمل رباب تنګیږي. باباګان به را لړزیږي عالمان به را پاڅیږي. د خپل قام سه به ودرېږي. د جندولو مراخانه د روخان څلی جوړیږي. د پښتون فکر لمبه شو سرې لمبې ترېنه بلیږي. شاعران به یو ځای کېږي لیکوالان به راټولیږي. د ساحل پتري کچکول د اباسین غاړې ته لویږي. پښتنو خیرات به غواړي د پښتو خیرات به غواړي. دا زما نارې ته اورې دا زما نغمې ته اورې. دا زما د وینې غږ دی دا د هغې وینې غږ دی. دا په لارو کې چې توی شوه په مردارو کې چې توی شوه د دې وینو د سیلاب نه انقلاب ته لار جوړیږي. پښتنو د انقلاب نه انقلاب ته لار جوړیږي. د دې دومره لوی عذاب نه انقلاب ته لار جوړیږي. د الله د لوی کتاب نه انقلاب ته لار جوړیږي. د وختونو احتساب لا د ظلمونو د حساب لا د پښتون بچی نصاب لا د قانون او د کتاب لا دی قانون او دی کتاب لا بدا وخت به بیرته لنډ شي. بل انسان به ترې پیدا شي. قهرمان به ترې پیدا شي. پهلوان به ترې پیدا شي. بل ارمان به ترې پیدا شي. باچا خان به ترې پیدا شي. خو په لاس کې به یې نیزه وي تشدد به یې فلسفه وي. دا سړی به ډېر بدل وي دا سړی به عجیبه وي. پښتنو بدل به اخلي د پښتو بدل به اخلي. ای د سوات د خویندو میندو د سلګو بدل به اخلي. باجوړ کې شهیدان شول د سړو بدل به اخلي. د کمڅو تپوس به کېږي د کمڅو بدل به اخلي. د حفظه جومات د پیغلو جنکو بدل به اخلي. د جومات تپوس به کېږي د حجرو بدل به اخلي. په کابل باندې چې وشوې د حملو بدل به اخلي. د وزیر او مسعودو د شملو بدل به اخلي. د وطن د ټولو ښکلو پښتنو بدل به اخلي. د قانون ګریوان به نیسي که پښتون داسې یو نشو د پښتون ګریوان به نیسي. بس یو څو ورځې دا نشه انتظار دی دا به وکړو. بس یو څو ورځې دا نشه انتظار دی دا به وکړو.